باران دې د جانان یو خو بارانونه وشو کوټې را منې تیرې راوغورځولي او دا موټر سایکل مې 3 ځله ولامبو چې راولي نو بیا پسې دونه خټي نخټي ته به د شیخ آباد په شړو کې دی وګرځو بس یو دی د پلار نه مونږ تنګ شو خو چې موټر سایکل ولامبې نو راشه درو پسې لاړ شه راشه په سبزۍ پسې لاړ شه راشه په کچالانو پسې لاړ شه یو شیز پسې بدلېږي نو د موږ څه ته په قلاره پرې نه کړو السلام علیکم وعلیکم السلام شیخ څنګه خیر دی څنګه تا خو موټر سایکل ته لاس واچو دا موټر سایکل مې پکار دی لکه ایمرجنسي د دلته هسپتال کې مریض دی او د وی ولدې سټور نه رالم ها لکه د مریض ستاره مریض زموږ موټر سایکل ته پاتې دی یاره بس ورته داسې وګڼه چې پاتې دی د پلار د کوره مې پیو باسي چې خبره ده شیخ مړه مریض دی او بیخي خطرناک دی بس مري بس لږ ټیم دی پکې خو موټر سایکل دی رانه کو نو مري دا ګناه شي لا اخلي ما نه 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 نشم شیخ په دې باندې مخه باګیګا دی خو ګور زه ته پیژنم نه چې هیڅ څوک ته ماته وایي نه 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 شناختی کارت هیڅ خبره نه ده روز شناختی کارت براته پکې پرېږدي په لاړ بشي په خانمۍ کې به راپورټ کړي چې زمانې کارت پټ کړی تیرې به دا غون کلی مې پیژني صحیح ده زه درته شناختی کارت نه 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 چې عالم خیر نو کېدی چې تا په دې موټر سایکل نشم درکولی چې د اینو الټه یې راته وکړي که نه شیخه نه ده رماني هلته پروت دی خیر دی که نه سمه هلکه لوګانو پسې ځم که تا مریض به یا مري یا نه زما دا خاندان په د لوګې مړ شي دا څه ټیم شو شناختی کارت درته نه خفه کېږم شیخه نه در زړه مه شوه که نه نه در کوم دلته مالا خیر دی کنه ګوره ایمرجنسي ده کنه ګوره ته کوشه یو منټ کې راځم کنه حضرت زه وایي څوک زما پلار دی او دا مخامخ کورم دی دا مخامخ یې دا کورم دی او دا څنګه پلار نوم دی او کنه او کوم کور دی دا لرګي دا ور دی او دا لرګي دا ور لږ زر راشه ګورې ښه بس دا د 2 منټه 15 منټه کېږي چې ګوره 2 منټه کې راغلی او پیغام شه کنه دا کوشت هسپتال نه بس جوړ کړم بس پرې دا وځي ایمرجنسي ده زیاده اې دی خو ګوره کمانې خرابې دي رستوی لرګي پړ دی ګوره په مزه یاره زه پې ته وایي راوړم بیا ولدار سټي کوم کنه دا ته به بلار شي چې د راجولي د بخره باندې ناست دی بل دغه سي بلار شي په مزه او تیل پکې واچو ښه ټینکۍ به وکړم ټینکۍ کوي ولا مخ چې دونه هیڅ د خپل تیر خبر تفرید او پیغام چې په دا دی راځم مزه مو کور د شیخ قرآن کې خپل کار لګاړی بوته ماته او په مزه پې زما د دې ځای نه داسې پاسو ته بیا سعودي عرب ته مسافر یې لکه خدای دې کور او نغرې د دې پلار روان کړي 1:30 بجه وه او دا د 4 بجې شوي دا پلار او که نیکه و خدای دې کور او نغرې د دې پلار روان کړي خدای دې د ده دا ور د کوټې دا ور د یاره خو مړه شو خدای دې بیخ او بنیاد د ده وباسي خدای دې تبه و برباد کړي خدای دې دا کوټه د ور د سیډه روغوځي چې په یو طرف هم چې دا پلار نه نشي مولا دې دا پلار تبه و برباد کړي دی څه ټیم یا پلاره خدای دې داسې وشرمو لکه زنانه چې د بېنظیرې پیسو ته په خطر کې ولاړ وشرمېږي پلاره خدای دې دقسې وشرموه پلاره خدای دې مړه بس خدای دې وشرموه پلار نور د اسم نه باخیرې هم را سره ستړی شوي پلاره کور او نغرې د پلار روان کړي خدای دې تبه و برباد کړي پلاره خدای دې تبه و برباد کړه پلاره خدای دې وشرموه په زر قامه کې دې خدای وشرموه پلاره خدای دې تبه و برباد کړه پلاره پلار پسې لګیا مړه بس بیخ دې د پلار وي خدای دې تبه و برباد څه وی د پلار ته د ډېر وخت دپاره لوی کړی مړه خدای دې بیخ او بنیاد به د دې نه خو چا پیدا کړی نه وه لکه اوس زما دا ماشوم بچی دی نو دا زه به د ډېر وخت دپاره لوی یم بس خو یم خدای دې بیخ د پلار وباسي زیرا لوی کړی یم او که نه خدای دې غرق او تباه کړي ته ځه یاره ته بس چل څه دی منګه خپله سبا به ستا بچي بیا هم تا پسې یاره زه یم چې ما دې د سره ودسېږي ما بس خدای دې کور او نغرې دې د پلار روان چل څه شوی دی پلار باندې هېڅ چل هم نه دی شوی بس یاره پلار موټر سایکل بوتل څه چل شو رابې ولي نه نه نو موټر سایکل یې بوتلې دا ویل وایي 10 منټه کې راځم دا دی نو خو هلکه پلار دی دی که نه 1:30 لکه اوس دا زما زوی به بیا وایي چې موټر سایکل مې پلار بوتلی دی 1:30 بجې بوتلې دی ګوره پلار دی
نیکه مې نه دی پلار دی که نه نو ګوره داسې خو څوک نه کوي ویل 20 منټه کې راولم په کم 3 غنټې وشول نو خدای دې کور د داسې پلار رانکړي مړه داسې پلار نه خو پلار دې څه کار به وي که نه درېږه خدای دې بیخه ته یاره زه تره به زما د دماغ مه خرابوه ښه که خفه کېږې نه دا زړه مې وایي چې دا کودل اوچته کړم او د سر لیدل ورو پلار بس څوک خبرې کوي خدای دې بیخه بنیاد د دې پلار وباسي د دې پلار نه زه یم مړه بس سره بس هم داسې ښې ته هم داسې ښې زه به اوس تا ته څه سر نغرې کوم ټوله به دې یو دوش کنې ګوټ کړي را دلته سره داسې چل دی هغه خدای دې کور ونغرې د دې پلار باندې دې وشرمئ یا الله ته وشرمئ زما پلار به څوک شرموه خدای تعالی وشرمئ یا الله که دا پلار دې خدای ماله په ګوتو باندې راکړي که نه نو دنه زه لکه د مرده سپي په دې پنجه کې شو باسم خدای دې کور او نغرې د دې پلار وران کړي خدای دې زړه راکړي خدای دې کور او نغرې وران کړي تا څه شرمول راغستې کنځل وینا دې راغستې ده تا ته ما څه ویلې چې کنځل کړې وخت نه لګي هېڅ هم نه وایم یاره خفه کېږم خدای دې تباه و برباد کړي غلی شه غلی شه خدای دې په زر خامه کړي دا پلار شرم سم شه هلکه ته غلی شه غلط څه دې سپینې که څنګه خدای دې بیخ او بنیاد د پلار بس دماغ مې خراب دي بس غلی هلکه تاسو بنګ منګ سپینې چرس دې سپینې پوډر دې خدای دې په زر خامه کړي دا پلار هلکه غلی شه په زر خامه هلکه غلی شه زه ستا پلار یم که نه ولې ما څه چل زما پلار یې ټیک ده خو میم خدای دې تباه و برباد کړي دا پلار هلکه غلی شه خدای دې غلی شه هلکه خبره شرمونه د خدای تعالی نه هلکه غلی شه دا ته څه کوې مسلمانه پلار دې زه یم که نه څه غلطه نشه دې کړې که څه چل دې کړی دی خدای دې بیخ او بنیاد وباسي هلکه ته غلط څه سپینې پلار رانه موټرسایکل هلکه پلار خو دې زه یم که نه خدای دې بیخ او بنیاد وباسي خدای دې کافر د دنیا دا پلار تیر کړي دا ته څه وې یار کافر د دنیا تیر کړي موټرسایکل د نه چا بوتلی دی پلار